شکر د خدایه چې د خپل ملک ته راغلی څومره ښکلې تازه هوا ده. واه 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 ته ورېږه چې زه یې د ایرپورټ کې څوک راغلي دي او که نه دي راغلي که چا د ایره وته یم. سلام علیکم دادا میکل ستا زوی یم ایرپورټ ته څوک راغلي که نه زه راغلی یم ایرپورټ کې ولاړ یم. الو شکر ده څوک پیدل والکه یا پیدل څوک ده؟ پیدل نه کړ به لالا به مې راغلی به میدانوي کې به وي. ښه میدانوي خارج ده راغلی. ښه پوه شوم. یا دادا زه میدانوي کې ولاړ یم تاسو ما ته نه یې راغلي په زرعي ته. ښه میدانوي کې ګوره زویه نو زه خو په کور کې نه یم که نه زه تل یم کلي کې مړه شوې ده مړي ته لاړم عادي دې کور کې نشته او هغه وړکې ورور دې کور کې نشته نو دا به څنګه چل کوو اوس؟ یا دادا خو زه صحیح ده چې هېڅوک په کور کې نشته ګورې دا خلکو ته وګورې دا خلکو مسافر زه ګورم چا یې 10-15 موټر بلبوش کړي او په لندن به چا ته رسېږي نه او ما ته اوس پورې هېڅوک نه دي راغلي. زه به صحیح شو نو کاکا چې دادا ستاسو نه راځي هېڅوک نه دي راغلي به زه به په خپله ځره شمه نو بس خدای کړي ناکامه ده نو داسې دا وګوره پیسو ته خو د یک نمبر دی چې پیسې راکړي بس. بیخي سمه ده زویه راځه هی نو داسې حولات باندې به څه کې چې کله به زنګ ورته وهه چې زویه 100 روپۍ راولېږه کور ته بانې به یې کولې چې نه لرمه او هلته به ځان یې په څه شي مصروفه کړی په ټیک ټاک په فیسبوک عکس نه یې وباسه دلته عکس وباسه قوم کې په شرموله خلک به ته وایي زوی دې خارج کې ده داسې دې ټیک ټاک جوړ کړی ده ځان یې شرمولی ده په دې سبب به څه کې ما درته نه ویل چې ما ولېږم چې درته کار پیسې راولېږم درته همدازه د زوی پوه چې خو څه وکړو سکاره شوې ده لالا مې ده اوس ورپسې لاړ شه. ګوره زویه هغه په درد نه لګېږي ته ما ته په درد لګېږي سهار خو ځي ماښام یو څو ډوډۍ راوړې سپین ږیری پلار دې په کور کې راولې ده ټول زحمتونه ته کې زه په هغې څه وکړم؟ بس څنګه وکړو اوس لالا اوس به سړی اوس بېلاره شوی ده څنګه وکړو؟ ای زویه دا په درد نه لګېږي درې کوی چندانې شی نه ده ورشه هغه ګلپاڼې مور ته دې ووایه چې زر راشه چې موږ هم کوم خوځو ورشه. ولالا خیر ته لږ صبر به مې کړ لالا به مې راغلی بیا به غوښتلي وایي والکه ته په سړیتوب پوهېږي که نه که دا لکړه یې سر ته راخوشي که به ورشه دلته دې غږه منډه دا ماته بېل پلار جوړېږي. و دادو ادې خو مې تا نه مخکې تللې ده چېرته تللې ده؟ خپل ماما ته تللې ده. هی نو دا یې تا دې ده دې پښتنې به هر چا کره خوشي څه وکړو زویه د ورور نصیب مې ښه ده هغه به وګوري به ته لاړ شي. زویه دغه عادي چې دې ده که نه همغې دا ورور دې بې لارې کړې ده ته راځه د عادي پسې دې ورشو. پیسې ته راخلم ښه او لږ زر ولېږه په منډه باندې پیسې راسره لږ ووایې چې زه ورشم هلته. راځه زویه چې دا مردار خور بیا رارشي چې موږ تاسو دې کور کې نه یو دلته. السلام علیکم دادا. وعلیکم سلام. چېرته نه وایې تا وایي زه په کور کې نه یم تاسو خو په کور کې یاستئ ستړی مه شئ. څوک یې وروره مې نه پېژندلې؟ زه دې زوی یم زه دې زوی یم زوی. کم زوی مې؟ هغه میکل پیدل میکل پیدل نه میکل لالا مې ده. لکه چې ودې نه پېژندم نه میکل زوی دی میکل خدمت وایه څنګه راغلی دلته؟ ما ویل هغه ټکسي یو 100 روپۍ دي چې پیسې یې ټکسي وایي ورکړي. هغه ډالر دی لالا ته څه کوې خو دغه د ټکسیوان سره یې ما څه کار ده؟ نو ما خو تا ته نه وویل چې ټکسي ونیسه پیدل به راغلی وي. لالا ما وویل چې یو 200 روپۍ اوسه ټکسي وان ته ورکړه بیا به وروسته موږ تاسو خبرې کوو. ښه 15 کاله بعد ته دې هېواد ته راغللې فرانسه کې تا ژوند وکړ لندن کې به تا چکرې وهلې او ټکسي پیسې زه ورکړم پرندې پتا دي. پیسې راکړه ما باندې وخته کېږي ولېږه د دادا نه پیسې ته راخلم که نه کاله تا په فرانسه او ترکیه کې تېر کړي خو راکړه پیسې راکړه ما باندې وخته کېږي زه ځم زه روان یم زه خو بېکاره نه یم تا ته ټوله ورځ ودرېږم دادا ته پیسې ټکسي ورکړه که نه ولې م شرمېږل ته اوس په دې اخره کې
ګوره استاد جانه قربان دې شمه چې 15 کاله یو بیا کل لیونی چې خارج ته ولېږي که نه نو دومره وخت کې 15 لکه روپۍ کور ته راوړي نو ده تر اوسه پورې یوه روپۍ نه ده راوړې استاده ته پوهېږي او دا سړی پوهېږي موږ سره کار نه لرو زه زویه زه چې ځو ځه نن وځه نن وځه نن وځه زما تا غږیږو ټول و خیر ده اوس پیسې نشته خو بیا به یې درکړم زموږ کور خو دې لیدلی که نه زه پیدا کړم خو دا زموږ کور دی که نه خیر ده که نه ته ټول مېلمه